سلام ملګرو، په دې هیله چې تاسو به روغ او جوړ یاستئ. د ایرلینډ او افغانستان د مکمل لوبې معلومات مو درته چمتو کړي. که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو مهرباني وکړئ د ویډیو کتو نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د ایرلینډ له لورې پایل سټرلینګ، کیوین اوبراین، انډي بلبراني او هیری ټیکټور په زړه پورې توپخنه ترسره کړه چې ایرلینډ 102 منډې وکړې او افغان لوبډلې ته یې 103 منډو هدف وټاکه. په پیل کې د لوبې پچه ایرلینډ لوبډلې مشر انډي بلبراني وګټله او لومړی یې توپخنه غوره کړه. پایل سټرلینګ او کیوین اوبراین د توپخنې ته راووتل او دواړو په ګټه چټکه توپخنه پیل کړه چې له شاپور زادران او مجیب الرحمن یې چټکې منډې ترلاسه کړې. خو مجیب الرحمن چې خپله دریم اور ته راغی نو د اور په وروستۍ توپ یې کیوین اوبراین نه ویکټه وویشتله او هغه یې له میدانه بهر کړ. کیوین اوبراین د 2 شپږیزو او 4 څلوریزو پر مټ په 18 توپونو 15 منډې ترلاسه کړې وې. له هغه وروسته د پایل سټرلینګ ملګرتیا ته لوبډلې مشر انډي بلبراني راغی او دواړو یو ځل بیا ښه توپخنه روانه کړه. ایرلینډ 111 منډې کړې وې چې دویمه ویکټه یې له لاسه ورکړه. پایل سټرلینګ چې د راشد خان په توپ یې د شاټ وهلو هڅه وکړه خو توپ یې پورته کړ او راشد خان بیرته کیچ کړ چې نوموړی د 80 منډو په زړه پورې توپخنه ترسره کړه. هغه 2 شپږیزې او 8 څلوریزې هم وهلې وې او د افغانستان لپاره یوه مهمه ویکټه وه. انډي بلبراني دریم توپوهونکی و چې د 29 منډو ترلاسه کولو وروسته راشد خان ترې ویکټه وویشتې او له میدانه یې بهر کړ. تر هغه وروسته کرایټ ډیلاني توپخنې ته راغی او یوازې 9 منډې ترلاسه کړې وې چې د شاپور زادران له لورې ترې ویکټې وویشتل شوې. هنري ټیکټور بیا 29 ناسوځېدلې منډې وکړې. ایرلینډ په ټاکلو 10 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو 102 منډې وکړې او د 103 منډو هدف یې افغانستان ته وټاکه. د افغانستان له لورې راشد خان په زړه پورې توپ اچونه ترسره کړه چې په 4 اورونو کې د 22 منډو په بدل کې 3 ایرلینډي لوبغاړي وسوځول. همداراز مجیب الرحمن بیا تر ټولو زیاتې منډې ورکړې. هغه په 4 اورونو کې 49 منډې ورکړې او 1 ویکټ یې واخیسته. شاپور زادران هم 1 ویکټ واخیسته خو په 4 اورونو کې یې زیاتې منډې ورکړې. ګلبدین نایب یوازې 3 اورونه ترسره کړل چې 19 منډې ورکړې او کومه ویکټه یې ترلاسه نه کړه. کریم جنت بیا په 4 اورونو کې 28 منډې ورکړې او کومه ویکټه یې په برخه نه شوه. همداراز محمد نبی هم 1 اور ترسره کړ چې 14 منډې ورکړې. همداراز د افغانستان له لورې توپخنه کې حضرت الله زازي په 15 بالو 30 منډې وکړې. رحمت الله ګربز بیا په 14 منډو باندې 28 او کریم جنت په 12 بالو 6، اصغر ستانکزي په 0 لاړو، سمیع الله شینواری په 29 بالو 28 منډې او نجیب الله زادران بیا په 21 بالو 42 منډې. افغانستان په 15 اورونو کې 133 منډې وکړې او 15 لوبغاړي اوټ وو چې باران راوورېد او لوبه د باران له امله وځنډېده چې وروسته بیا د DSL په قانون کې افغانستان په 11 منډو لوبه وګټله. ملګرو دا زموږ چمتو شوی راپور. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.